اوس 14 پرو میکس ما نن واخیستو 13 پرو میکس مې لرې کو نو دا 14 پرو میکس دی دا ما خیره واخیستو 1 ټي بي چې څوک هم ولاګینګ کوي د ولاګینګ لپاره ضروري ده چې تاسو را سټوریج څومره زیاتی نو هغه ور به تاسو ښه الله ماشاءالله وګورئ دا پکې وګورئ د خپل 64 جی بي کارت دی دغه کارت هم د 64 جی بي دا کیمرا شو دا هیرو 11 دا کیمرا شو السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر او جوړي ګرانو کتونکو نیو لاک ورته ویلکم کوم دا ټایم په کالج کې یم او د خیر سره سیشن وشو بس ان شاء الله اوس واپس زم او چې کوم موبایل باندې زما ولاګ روان دي نو دا موبایل اوس چینج کو 13 پرو میکس په لری کو 14 پرو میکس په ځان ته والو نو ان شاء الله تعالی اوس روان یم مال چې خپل مینوال سره ولاګ شریک کوم چې وګوري چې 14 پرو میکس څنګه دی अभी मजा आएगा ना भिड़ो ټول مرګري ولاګ ګوري کور ته راغلم زر میزان پرش کو او بس د مانځه ټایم دی مونږ کوم ان شاء الله مونږ د بعد بروټه خورم او بیا وزم موبایل به چینج کوم A few minutes later روټه مو خوړه او بس اوس ان شاء الله تعالی زم موبایل علم بیگ مې راواخستو زو د خیر سره ورور سیدو د خیر سره بدلته اوس سلام موبایل رالو ورور سیدو د خیر سره بونګه او سلام دوام نه کې ظالما خی جوړي مبارکي راکړه ظالم مبارکي خوراکه مبارک شه ډیر یار زبر تخپل یم چې مبارک شه مبارک شي هغه ټایم او چې تاسو دلته 13 پرو میکس اغسته زه هم بلاک کې اغسته او بیا نن 14 کې مې واغسته چې کله ما ولاګینګ سٹارټ کو نو ډیر مرګرو دا یو سوال همیشه مانه کوي چې ولاګینګ تاسو سٹارټ کړو تاسو سره کیمرې ډیرې وي تاسو په کیمرو باندې ولاګینګ کولو یا ور سره خمو موبایل چې ما کله ولاګینګ سٹارټ کو نو ما سره و G7 Prime 2 موبایل هلو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه تاسو سره تاسو ملګری حماد خان او دالي زمان خسته مرګري ډیر راندي څه شي لاله راغلی یاره پیپر ختم شو او چې پیپر ختم شو موږ ولس لک چکر و ورکوټه شانتي او بس بلاک بدلته موږ خپل ختمو کوم دی وشرموال په شرمونو دی وشرمولو او د مو کیریل خراب کړه دا هغه نه ولاګینګ سٹارټ کو او هغه مې یو سکول بیا غینه با چې کله سبسکرایبر لګ زیات شو بیا مې ځان لا سامسنګ S8 پلس موبایل واخستو دا ویډیو مقصد دا و چې تاسو صرف دومره هم چې زه په کوم موبایل باندې ویډیو جوړوم او په کوم موبایل باندې هغه تاسو ته زه دا کوم ځکه چې ډیر مینوال تاسو کوي چې تاسو سره کومه کیمرا ده نو زما مین مقصد دا و چې تاسو دا اوخم د دې ریویو کو پوره طریقه کار تاسو وکړو ډیر زبردست کار کوي چې هغه مې یوز کو او هغه بیا څه وخت شپږ میاشتې و میاشتې ما سره بیا مې هغه خرڅ کو بیا مې ځان لا 11 پرو واخستو آیفون کې نو زه ډیر خوشاله وم چې ما 11 پرو موبایل ځان ته اخیستو بیا چې لږ ساعت تقریبا یو کال ما هغه استعمال کو یو کال 11 پرو ما استعمال کو هغه نه بعد بیا ما ځان له واخستو 13 پرو میکس چې 13 پرو میکس تقریبا اوس یو کال کمپلیټ شو چې 13 پرو میکس ما اخسته و 1 ټي بي نو اوس 14 پرو میکس ما نن واخستو 13 پرو میکس مې لرې کو نو دا 14 پرو میکس دی دا ما خیره واخستو 1 ټي بي چې څوک هم ولاګینګ کوي د ولاګینګ لپاره ضروري ده چې تاسو را سټوریج څومره زیاتی نو هغه ور به تاسو ښه چې څومره هم ملګری دي او ولاګینګ سٹارټ کوي نو همیشه یو خبره یاد ساتي چې ورکوټ او غټ موبایل ډیپند نه کوي تاسو پورې ډیپند کوي چې خبرې کولې شي یا نه شي کولای ویټ چې کوم مخکې خو دغه 59 کې چلیدو او اوس ګورم چې اوس څومره او ویټ چې کوم ویټ زه خو 65 ته رسېدلی یم 60 ډیټا مونږ هر څه واړو له فون ته وګورئ زما تصویر پې راغو بس او 700 پلس جی بي ډیټا وه او هغه 6 هاور واخیستل 6 هاور کې هغه وړېدله نو تقریبا اوس سیټ شو بالکل اوکې شو انشاءالله اوس به نور هم بلاګ کوالټي ښایسته شي او تیز به راځي اکثر ګرمي دا ډیر مرګري وي چې بلاګونه ډیر کم راځي اوس نو د ګرمۍ د وجې نه راځي ځکه چې بازارونو کې ګرځي یا ټریولینګ کې
نو ګرمي سیوا ده چې کله ګرمي لږه کمه شي داسې یو 10-15 ورځې بعد نو ان شاء الله تعالی ډیلی بلاګ سٹارټ کوو تاسو بیا ګورئ نوې موبایل او کیمره چیک کوي ها روت هم د خیر سره بس The next day. Hello, mic check. Hello, 1 2 3. Hello, hello, hello. Mic testing. Hello, 1 2 3. Mic testing. Hello, 1 2 3. پرون مونږ ځان ته موبایل اخیسته 14 Pro Max نن چې کوم یو دی مایک لراغلی ما عمر بای دلته مایک او کیمرې هر څه خرڅي چې تاسو هم پکاري عمر بای سره کنټیکټ کوئ سپیشل او تاسو لبا مایک کیمرې چې څومره ایسسری ټول هر څه بدرته ملاویږي دا مایک ته ما ټیسټ کو څومره زبردست आवाज به تاسو دا ټایم درځي او وګورئ خزر ته خیم دا سیټ اپ وګورئ ټول مرګري ګورئ عمر بای ته راځي چې څه عمر بای څه اویلیبل وي در سره راته وایي یره جی مونږ سره خو کیمرې نه ریلیټډ چې کوم ایکسسریز راځي ویډیو سامان آډیو کې کیمراز یوزډ نیو آیټمز لایټس ټیک شو نو الحمدلله دا ټول سیټ اپ تاسو دا لکه ورته وکړم دا ټول سیټ اپ اویلیبل دی پېښور کې نو پودکاسټ لپاره سم کار وی یا څه چې بکار ان شاء الله نه ټول سنوم دې تاسو خپل ولاګز نو هغه زموږ یوټیوب چې کوم دی ډیلیټ کړی دی چینل اوس دوباره بیا کوشش وکړو کو دا کوپرو دا کیمرې میموري وسلو ځکه خبره ده ډیره مهرباني تاسو ټول رومنی ویډیو موږ کته د پاغي بازار کې چې هغه چولو هغه دغه لګیدلی هغه باندې تکای نو ما وی چې دا سٹارټ اخلم د انسان ته به ورسي سرکاري چیرې کور زما دی ویډیو ته کور زما بالکل کوم کلیپ سلی کنه چې څنګه دا خسته دغه رنګ زم والا په دغه طریقه زم لاښن دغه ځای ته تملګری رالو دی ولاګینګ سٹارټ کړی دی خپل ولاګز دنه مخې دی چینل جوړ کړو دی چې هغه ډیلیټ شوی 570 سبسکرایبر کړی 570 کې هغه ډیلیټ شو وایلیشن د وجه ډیلیټ شو نو څومره هم ملګری دي خپل ولاګز دوباره سرچ کړئ لینک په موږ ډسکرپشن کې ورکو ضرور لاړ شئ او سبسکرایب کړئ چینل मेहनत کوي ګوره ښه او نن راغلی کیمرې لا ګوره کیمرې ډېرې ګرانې سبسکرایبر ولا ورکای مهرباني ثانک یو ماشاءالله ګوره دا پکې وګورئ د 64 جی کارت دی دغه کارت هم د 64 جی بي دا کیمرا شو جی دا هیرو 11 دا کیمرا شو دا سره خپل دا اکسسریز دی دا دغه ښه بیټری او پکې انډیورو بیټری ورکړی دا 11 کې هغه کې دا چې د پرفارمنس دا 9 او 10 نه بهتره کړی دا یو بیٹر کو ایکسترا نہیں والا کنه یو راځي ایکسترا نه ایکسترا کیمرې شته یو 11 شته دا چې څو راځي رابطه مکمل زر راځي ښه هیرو 11 شته ها ما سره یوزډ کیمرا راځي دین علاوه هغه یو بل برانډ دی انسټا کې انسټا 360 ګډ هغه سره X1 2 دی ایکستروم دی ایکستریم تریم دی هغه اویلیبل دوړه اویلیبل دی ښه نو بس کوم بکار ان شاء الله اویلیبل اوکے भाई अल्लाह पमान ज़र नज़म कुर्बान थैंक यू सो मच थैंक यू जी थैंक यू जय सफरुल्लाह भाई थैंक यू सो मच دلته مایک سیټینګ هر سره واخستل اوس په آیفون کې چې مایک سیټینګ وشي بیا خای نو ان شاء الله اصلان دي کوزیګو او زمو ډینز پلازې ته حالته به الته نور کار دی هغه وکړو A few minutes later. یاره رو رسیدم ډینز ته دا ټایم تاسو کته شئ بس ان شاء الله تعالی اوس بابر له ورزو بابر سره به غب شپ لګو دا ډینز پلازا را وګورئ ټي اف ډینز تراغلو د خیره سره او دلته کې بابر صاحب افیس ته دلته کیناستو خپل غب شپ مولا غولې نور مېلمانه هم ناستي دایره قدردان دی هم راغلي دي د شاه زلمه هم ناشته خپل غب شپ مولا غولو نو ان شاء الله وزو مونږه مخکې خپل سفر سٹارټ کو ټول مرګري بلاګ ګوري مخکې واپس زو د خیره سره بس دلته غب شپ مولا غولو د ګراوند فلور ته واپس راغو اند کار پارکینګ تراغو دلته بایک درولې بایک سٹارټ او بزو